حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام یو ورځ د سحر په وخت کې د دجال تذکرہ وکړه. دې تذکرہ کې بعضې خبرې دجال متعلق داسې وي چې د هغې نه دجال ډېر حقیر او سپک معلومېده. مثلا نه په سترګه کاڼیا دی، او بعضې خبرې د ده متعلق داسې وي چې هغې نه معلومېده چې دجال یو عظیمه فتنه ده. مثال په طور دی دجال سره به جنت هم وي او ده سره به دوزخ هم وي، او داسې نور ناشنا کارونه ده سره به وي. نو دې بیان نه پر صحابه کرامو یو قسم یر او هیبت راغی. د سحر پیغمبر علیہ السلام بیان وکړ، ماښام پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته چې وکتل نو د دوی په چهرو باندې داسې رعب داب او خفقان او یره وه. پیغمبر علیہ السلام دوی نه تپوس وکړ، نو صحابه کرامو عرض وکړ تاسو د دجال تذکره وکړله؟ نو بعضې خبرې د هغه متعلق داسې وي چې د هغه معامله ډېره اسان او سپکه ښکارېده، خو بعضو نه معلومېږي چې هغه سره ډېر لوی قوت به خو یو عظیمه فتنه به. موږ بیا داسې محسوس کړه لکه چې مخامخ د قجرو د بڼ کې دجال دی دقه را روان دی راورسېده. پیغمبر علیہ السلام فرمایل ستاسو باره کې چې د کومو فتنو ماته خطره ده په هغې کې د دجال په نسبت نورې لویې فتنې قابل یره دي، د یرې قابل نورې فتنې دي. دجال خو معمولي خبره ده، د دې نه لویې فتنې وي. د دجال فتنه دومره عظیمه نه ده څومره چې تاسو ګڼئ که زما په موجودګۍ کې دجال وته زه به یوازې مقابله وکړم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستاسو له فکر ضرورت نشته، او که زمانه رستو دجال راغی نو هر بنده د خپل همت موافق د هغه د مغلوب کولو کوشش بکوي. نو الله د زما په غیر موجودګۍ کې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د دجال علامه دا ده چې دا یو نوجوان دی. دجال دی یو نوجوان دی او د ده سر ویښته ګلګوتې دي، پیچدار ویښته دي ګلګوتې، او یوه سترګه بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلي داسې بار راوتلې ده، په دویمه سترګه هم کاڼیا دی، او داسې قبیحه شکل یې دی چې دغه زمانه کې عبدالعزا ابن قطن یو سړی د بنو خزاعه قبیلې بد شکله، پیغمبر علیہ السلام د ده په شانتې و. دا دجال د عبدالعزا ابن قطن بد شکله په شانتې. پیغمبر علیہ السلام فرمایي که تاسو کې یو مسلمان دجال سره مخامخ شي هغه له پکار دی چې د سورة کهف ابتدایي آیات دی وایي، ابتدائی آیاتونه دی وی، نو دا فتنه دجال نه به بچ شي. دجال به کوم ځای نه راوځي؟ نو د شام او د عراق ترمنځ به راوځي، هر طرف ته به فتنه او فساد خوري. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسئ. صحابه کرام وی موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال به په ځمکه څومره وخت تېروي؟ وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې 40 ورځې به تېروي، خو لومبنۍ ورځ به د 1 کال برابري، دویمه ورځ به د 1 میاشتې برابري، او درېیمه ورځ به د 1 هفتې برابري، او باقي ورځې به د عام ورځو برابري. دجال 40 ورځې تېروي، لومبۍ ورځ کال، دویمه میاشت، درېیمه هفته، او څلورمې نه پس بیا ټولې ورځې یو شان برابر. صحابه کرام خود عبادت شوقیان دي، نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی
وی کم رس چې د کال برابر ده موږ پکې د یوې ورځې مونځ نه کوو که د کال مونځونه به پکې کوو. نو پیغمبر علیه السلام ورته نه حساب کتاب به کوئ، د کال مونځونه به پکې کوئ، په دغه ورځ کې به د یو کال مونځونه کوئ. بیا موږ ورته عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به په کوم تیز رفتار باندې رواني، په دې څلوېښت ورځو کې دی د تمامې دنیا سفر به کوي، نو دی به په کوم تیز رفتار سفر کوي؟ دی پیغمبر علیه السلام فرمایل اوریځه چې په هوا کې تیز رواني د هغې په شان چې دا موافق هوا ورپسې وي نو دا اوریځ روانه ده، نو دقه شانتې به دی تیز رواني. دجال یو قوم له به ورشي نو خپل باطل عقیدو طرف ته دعوت به ورکي، هغه خلک په دجال به ایمان راوړي. نو دجال به اوریځو ته حکم وکړي چې په دې باران اوروا، باران به وشي، ځمکې ته به حکم وشي سرسبز او شاداب شه، نو د دجال په حکم به ځمکې نه شینکۍ راوځي. سهاري به ماښام کورونو ته چې راشي ماړه به وي، دا تشې به یې وتلې وي او دا تیبې را پیو نه ډکي. وی دجال په یو بل قوم باندې به راشي، هغوی ته به هم د خپل کفري عقیدې دعوت ورکي، هغوی به خبره ونه مني، رد به یې کي، دی به ترې مایوس شي. د مسلمانانو به قات راشي، هیڅ مال به ورسره پاتې نه شي. دجال په یو شاړه ځمکه به راشي، هغه ځمکې ته به وایي خپلې خزانې راوباسه، نو د ځمکې نه به خزانې راوځي او دجال پسې به روانې وي، لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نورې مچې ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر ښه نوجوان به وي، په توره به یې په منځ نیم کې دوه ټوټې به یې کړي او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غشي ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله د دوه ټوټو منځ کې ده، منځ کې به دا دجال ګرځي راګرځي او بیا به دې مړي ته اواز کوي راپاسه، دا مړی به را جمدي شي، دواړه ټوټې به یو ځای شي، جمدې به شي. دجال طرف ته به راشي، خاندي به، مخ به یې روښانوي. دې وخت کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه الله پاک را کوز کړي، دوه څادرې به یې اغوستې وي، د دمشق جامع مسجد د هغې سپینه مناره ده مشرق طرف ته، دقې منارې سره به د اسمان د طرفه را کوشي او د دوو فرشتو په اوږو به یې لاس اچولی وي او سر مبارک به یې ښکته کړي وي، ویښتو مبارکو نه به اوبه داسې ساسي لکه مرغلرې چې ځلیږي دوړېږي، لکه چې تازه غسل یې کړی دي. چې سر مبارک پورته کړي هم به ترې د اوبو ساس کړي لکه د مرغلرو صفا را دوړېږي. او چې کوم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام سا ورته رسي، هغه کافر به په ځای مري او د عیسی علیه السلام سا به دومره رسي کومې پورې چې نظر یې رسي، داسې لرې پورې ګوري نظر یې کومې پورې رسي، هغه پورې به سا رسي او هغه پورې به کافر مړ کېږي. عیسی علیه السلام وایي دجال څه شو؟ نو د دجال